چې هغې ښځې سره په دې ډول باندې کوروالی وکړئ. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو لپاره دي، نو د موږ سره اوسئ. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسې دا طریقه ښیم. که چیرې ستاسې مېرمنه غټه وي، یعنې هغه د باډۍ نه غټه وي، چاغه وي او د هغې ټول اندامونه تاسې نه غټ وي او تاسې غواړئ هغې سره په دې طریقه باندې سیکس وکړئ چې هغه تاسې ارضا کوي، یعنې ستاسې ذکر د هغې په شرمګاه باندې مکمل ورننوځي او هغومره پرې ورننوځي څومره چې ستاسې مېرمن غواړي او هغه ترې خوند هم واخلي او تاسې هم د هغې د شرمګاه نه پوره خوند واخلئ. دا ځکه چې زیاتره کسان داسې وي چې د هغوی مېرمنې ډېرې چاغې وي، یعنې څه ټایم چې انسان ډېر چاغ وي نو د هغې خېټه هم غټه وي، د هغې کوناټي هم غټ وي، د هغې شرمګاه هم غټه وي او د هغې بدن ټول مکمل غړي غټ وي، نو په هغه ټایم کې چې ستاسو ذکر بیا کوچنی وي نو بیا پکې مشکل وي، یعنې هغې سره په کوروالي کې مشکل وي تاسې ته. نو زه به تاسې ته نن په دې ویډیو کې داسې یو طریقه ښایم چې د هغې طریقې په کولو سره به ستاسې ذکر داسې برابر وي چې هم به هغې ته خوند ورکوي او هم به ستاسې کوچنی ذکر غټ ښکارېږي او هغه به ترې پوره خوندونه اخیستلی شي. نو دوستانو د دې نه مخکې چې زه تاسې ته دا طریقه وښایم، که چېرې تر اوسه تاسې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټالۍ نشان هم ووهئ تر څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه مخکې تاسې ته در ورسېږي. دوستانو زیاتره داسې کسان دي چې د هغوی مېرمنې ډېرې چاغې وي، یعنې د بدن او وجود نه غټې وي، د هغوی کوناټي هم غټ وي، د هغې شرمګاه هم غټه وي، د هغې خېټه هم غټه وي، د هغې خېټه دونه غټه وي چې د هغې شرمګاه پکې مکمل ورکه شوې شانته وي. هغه تاسې ته پته لګېږي چې د چا مېرمنې چاغې وي نو هغوی ته دا اندازه لګېږي او تاسې نشئ کولی چې هغې باندې خپل ذکر ټول ور داخل کړئ او څه ټایم چې تاسې ذکر په هغې باندې لږ ور داخل شوی وي نو په هغه ټایم کې هغې ته ځکه خوند نه ورکوي چې یو خو هغه چاغه وي، د هغې شرمګاه هم غټه وي، یعنې ستاسې ذکر د هغې شرمګاه په هغه ځای ته نه رسېږي کوم ځای نه چې هغه خوند حاصلولی شي. او تاسې هم تل دا کوشش کوئ چې خپل ذکر تر اخره ور دننه کړئ تر څو تاسې ته هم خوند درکړي او مېرمنې ته هم خوند ورکړي. خو څه ټایم چې ستاسې مېرمن چاغ وي نو بیا دا طریقه نه کېږي. نو د دې لپاره چې ستاسې ذکر په هغې باندې ټول ور داخل شي او هغه ترې پوره خوند واخلي نو تاسې به داسې وکړئ چې تاسې به په ځمکه باندې سیده سملئ، په ځمکه باندې یا په کټ کې یا که هر شی وي په هغې باندې به تاسې سیده سملئ او تاسې به خپلو کوناټیو ته یو بالښت شانته کېږدئ، یعنې تاسې به خپلو کوناټیو ته بالښت کېږدئ، ستاسې خپې به هم ټیټې وي او ستاسې ملا به هم ټیټه وي او ستاسې ذکر به ډېر نیغ وتلی وي پورته خواته. نو څه ټایم چې تاسې خپل بالښت خپلو کوناټیو ته کېښودو نو په دې ټایم به تاسې خپلې مېرمنې ته ووایئ چې هغه ستاسې د پاسه شي او هغې ته ووایئ چې ذکر اوس ستا په لاس کې دی، یعنې ذکر مې درته ښه غټ پورته ویستلی دی، نور چې څومره غواړې نو هغومره خپله شرمګاه پرې ور دننه کړه، یعنې زما ذکر په خپله شرمګاه باندې ور دننه کړه. نو هغه بیا ستاسې مېرمن پوهېږي چې څومره اندازه هغه په خپله شرمګاه باندې دننه کوي او په څومره اندازه هغه خوند ترې اخیستلی شي. نو په دې ټایم کې تاسې ته به ډېر زیات خوند هم درکړي او ورسره به ستاسې مېرمن هم ارضا شي، یعنې ستاسې ذکر به هغې چې څومره خوږ کړي نو خپله شرمګاه باندې به یې ور دننه کړي. نو دوستانو نننۍ ویډیو زموږ همدې باره کې وه.